قدرمنو دوستانو یو ډیره افسوسناک واقعیت تاسو سره شریکوم چې دا واقعیت د یو لسکلن هلک ته چې یو غټ لسکلن هلک را پاسېدلی دی او دغه د 10 کالو ماشوم سره یې ناروا زیاتې کړې دی، شرمولی دی او بیا یې پرېښی دی. خو اوس دغه ماشوم څه وایي چې په کومه طریقه باندې د بوتلی دی او ناروا کار یې ورسره کړی، ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو دا واقعیت چې 2 ورځې وړاندې شوې ده، د دې واقعي په باره کې ویل کېږي چې دغه ماشوم د 19 کلن هلک ځان سره بوتلی دی او چې کله یې ورسره ناروا کار کولو نو ماشوم که د تښتېدو کوشش کولو نو د به ورته دمکي ورکوله چې زه به تا ووجنم یا به در سره داسې کار وکړم چې ته به یاد ساتې او یا به در سره نور غلط کارونه وکړم. نو په همدغه وجه هغه هلک یرولی دی او د ورسره ناروا کار کړی، خو د ناروا کار کولو نه پس هغه ماشوم چې کله کور ته تللی دی نو مور پلار ته ټوله قصه کړې. مور پلار یې هم راغلی دي او خپلې علاقې متعلقه تاڼې سره یې دغه رپورټ FIR درج کړی دی چې پولیس په حرکت کې راغلي او زر تر زره یې دغه ظالم مجرم نیولی دی. درنو دوستانو دا واقعه په لاهور کې مخې ته راغلې ده. که موږ تاسو وګورو نو نن سبا خلکو په موبایلونو کې غلط فلمونه ساتلي او یا په ټیک ټاک باندې هم داسې بېهوده حرکات او ویډیوګانې مخې ته راځي چې هغوی د ځوان نسل احساسات راپاروي او هغوی غلطو او ناروا کارونو ته مجبوروي. نو حکومت له پکار دی چې په دې باره کې سخت نوټس واخلي او داسې ویب سایټونه یا داسې اپلیکیشنې بالکل بندي کړي. ستاسو ډیره مننه کوم چې د ویډیو تر اخره را سره پاتې شوئ. دې ظالم ته کومه سزا تجویز کول غواړئ ضرور را سره خپل کمنټ شریک کړئ.